علیکم. څنګه یو ورونو خویندو، امید لرم چې تاسو به ښه وئ. نن زما اولنی ټیوټوریال دی د سی پلس پلس په باره کې، چې د هغې ضرورت ډېر زیات په پروګرامینګ یعنې یا د ګیم یا د پروګرام کوم یو پروګرام جوړول یا کوم سافټویر جوړول کې ډېر زیات ضروري دی. سی پلس پلس اصل کې چې دی دا د کمپیوټر یو پروګرام دی، د کمپیوټر یو ژبه ده چې په دې کې کمپیوټر چې دی هغه ستا په خبره باندې کېږي. نو هغې دپاره چې دی دا یو پروګرام دی. نو راځئ چې د دې سټارټ واخلو. اوله کې به د دې امید لرم تاسو ټول ته معلومات وي چې دا څنګه پروګرام دی. بعضو ته معلومات وي خو ځینو ته به چې چا ته نه وي معلومات بیسک ورته نه وي، نو هغې دپاره زه دغه رنګې ټیوټوریال جوړول غواړم. سی پلس پلس ټول نه پهله سر کې به سافټویر ورته ډاونلوډ کړو چې ډېر سافټویر دي، خو زما د ډیو سی پلس پلس ډېر خوښ دی، نو زه دغه ډاونلوډ کول غواړم. راځئ چې دې طریقه اوله کې زده کړو. ډیو سی پلس پلس ګوګل کې سرچ کړئ او چې هر طریقې چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کولی شئ. دلته به ورشو سی پلس پلس پیج کولاو شو، نو دلته به وګورو چې باید موږ ډاونلوډ کړو یو سافټویر. لکه زما اواز ډېر زیات بېکاره دی، هلته ما سره مایک نشته دی، خو ښه ډاونلوډ باندې به کلیک کړي. دا فری دی، دا فری اف کاسټ دی، نو کولی شئ چې تاسو مطلب دا غواړئ د سی پلس پلس لپاره چې ډېر زیات سافټویر دي چې هغه فری دي، نو کولی شئ تاسو چې د ټول نه فایده اخیستلی شئ. دا به ډاونلوډ شي. ډاونلوډینګ سکرین تاسو ته نه ښکاري، نو بس چې کله به تاسو ډاونلوډ شو نو دې باندې کلیک کړه او انسټال به کړئ. بیا هغه بعد اوکې کلیک کول دي. نارمل څه خبره څوک یې ریډ کوي، کومه خاص نه، خو بس ما هم ریډ نه کوو. نیکسټ 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 دا خو زموږ عادت دی که نه. اصل کې ما ډېر وکتل داسې شته دی، بعض خلک به داسې وي چې د هغې د یعنې انګلیش یا اردو ژبه ورله ورځي، خو بعضې به داسې شته دی زموږ په پښتنو کې چې هغې له پښتو ورځي خو غواړي چې زده کړي، نو د هغې دپاره هم داسې ډېره فایده به ولري چې اگر کې سافټویر ورته بعضې شته دی، مطلب فارسي ورله ورځي په افغانستان کې، پښتو ورله فارسي ورله نه ورځي، پښتو ورله ورځي. دارنګې په پاکستان کې هم دارنګې شته دی چې هغې له یو لینګویج نه ورځي، یعنې مطلب غواړي چې هغه څه شی زده کړي، نو د هغې دپاره هم به ډېر فایده ولري چې دارنګې ټیوټوریال ورته جوړ کړم. او تاسو ته به زه د خیر سره بیسک نه والی تر ایډوانسه پورې ټول سی پلس پلس وښیم. امید لرم چې تاسو به ډېره فایده واخلئ. د ډیو سی پلس پلس ډېر شارټکټ هغه هم دی، داسې ایزي هم دی، ډایرکټ ډاونلوډینګ کېږي. نور شته دی خو هغې کې باید ته هغې دپاره نور سافټویر ډاونلوډ کړي. بعض داسې شته چې هغې دپاره جاوا سکرپټ فایل ډاونلوډ کړي، خو دا داسې ده چې دې کې ډایرکټ دلته لینګویج سلیکټ کول دي، خو تاسو انګلیش د ټول نه ماته اسان ښکاري چې انګلیش باندې وکړئ او نیکسټ اوکې. همدارنګه یو پیج به تاسو ته کولاو شي. دارنګه پیج چې درته خلاص شو، بس هغې نه بعد
open new source file یعنی یا خو کنټرول ان تاسو والا شي او دارنګي یو فایل ورته کولاو شي یو پیج ورته کولاو شي دلته چې اوس تاسو څه شي لیکل یعنی دلته به چې په دې پاڼه باندې به چې موږ به څه شي لیکو هغه به کمپیوټر چې دی وبخه دلته موږ سره یو شته دی کمپایل یو کمپایل اینډ رن دی یو کمپایل دی دا کمپایل اینډ رن او کمپایل دا څه کار کوي دا کمپایل اینډ رن دا سره چې موږ دلته چې څه لیکو خو موږ خامخا انګلیش ویلو یعنی الفابیټس کې لیکو نو هغه دا چې دا زموږ یو ترانسلیټر دی یعنی دا چې دا په انګلیش باندې پوهیږي یا دا چې موږ څه لیکو په دغه باندې پوهیږي خو کمپیوټر خو په باینري نمبر باندې پوهیږي نه مطلب 0100 په دغه باندې پوهیږي نو دا چې دا زموږ خبرې کمپیوټر ته به ترانسلیټ کوي په باینري نمبرز کې کنه 0100 شاید تاسو دې ورګ معلومات لرئ هغه ته ترانسلیټ کوي او هغه ته به وایي چې دا رنګي طریقې سره اوټپوټ راوباسه اوټپوټ به زمونږ راوباسي چې موږ لیکو غواړو خو هغه ته به د هغه خپل لنګویج کې ترانسلیټ کوي ورته نو دا زمونږ د سیو یو ترجمان دی یو ترانسلیټر دی نو دا پرانی ویډیو دومره پورې ده ما سره اوسئ تر سره بل ویډیو کې به ملایو الله پامه